बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। द जमियत उलमा इस्लाम फाटाला तरफना په خوست شي د شمالي وزیرستان په IDPs باندې چې کومه حمله شوې ده او په هغه شي چې کوم ماشومان شهیدان دي او بیګونه د موږ خويندې میندې زنانه شهیدانې شوې دي. جمعیت علماء اسلام د دې سخت مذمت او غندنه کوي او دا چې چا هم کړی ده چې داوا دا پاکستان باندې ده، پاکستان د هغه وضاحت وکړي او خپل موقف ته بیان کړي او خپل حیثیت ته په دې واضح کړي چې اخر ولی د موږ هغه ماشومان چې پاکستان نه په د خاطر تللیو چې دلته اپریشن شروع ده، نه تر اوسه پورې پاکستان د هغې لپاره څه پالیسي ورکړه چې هغه کسان واپس راولي. آیا د پاکستان بچي، د قبایلو بچي، ماشومان او خويندې میندې د هغې وینې دومره ارزانې دي چې په بل ملک شي به هغه هم محفوظ نه. نو جمعیت علماء اسلام د دغه انتهایی غندنه کوي، مذمت کوي او ان شاء الله د دې خلاف موږ په پارلیمنت کې आवाज پورته کوو او زبا د حکومت په ایوانونو کې د دې خلاف आवाज پورته کوم او مولانا فضل الرحمن صاحب سره ما په دې باندې رابطه وکړه. شدید غم او د رنج اظهار هم هغه وکړو، سخت پریشان څه په دې خبرې چې الته ماشومان بچي او الته زنانه شهیدانې شوي دي. دا د انساني حقوقو وایلیشن ده او د پاکستان خاص کر د قبایلو پښتنو سره ظلم ده. زر تر زر د پاکستان د خپل موقف وضاحت وکړي او دې خبرې دی مشته جواب راکړي چې اخر دا کار ولې شوی ده. دا مجرمان دي ماشومان، دا زنانه مجرمان دي که مجرمان نه دي، بیا دې مشته دی جواب راکړي. موږ زر تر زر د پاکستان موقف په دې بیانول غواړو او د هغې وضاحت غواړو. زه دو غمجنو کورونو سره د جمعیت علماء اسلام له طرفنا د صبر تلقین کو او تمام شهیدانو ته د درجاتو عالیو درخواست کو د الله نه چې الله دې یو درجات بلند کړي او غمجن او غمزده خاندان ته دې الله تعالی صبر جمیل نصیب کړي. ډېره مننه.